سلامونه وږمه صبا مریمه دلته یو وړوکی ژوبڼ ته چې د کلي په منځ کې ده دلته راغلمه نو د دې چې د لکه تعداد ډېر کم ده د الوتونکو وګورو چې دلته څه شی دي نو د دې له ما سره اوسئ ویډیو وګورئ او تاسې لږ څه ساعت مو تېر شي څه شي دي غوښه خورئ وی څنګه ناست دي ویشتلی مشي دشتلی مشي دشتلی مشي خبرې کوي با وکه خبرې نه کوي خبرې چیکي غواړې ډیر ښایسته وړوکی ژوبڼ دی په دې کې مختلف شیان دي لکه په دې کې مې ولیدل لکه سویان مې پکې ولیدل همدارنګه اوزه مې ولیدل اوزګوړې میږه همداسې سیرلي ښایسته سیرلي و پکې د بطکو لپاره مخصوص کوټیګکۍ جوړې کړې وې نو داسې ژوي مې ولیدل چې نوم یې ماته اشنا نه دی او دلته په چکي باندې لیکل شوي او زه په چکي باندې نه پوهېږم چرګان مختلف شیان مې ولیدل ډېر ښایسته دی سړي طبیعت راسته کېږي کشپ مې ولیده د کشپ لپاره یې لوی ځای جوړ کړی دی دا ځای چې دی دا ځایګی د کشپ لپاره جوړ شوی ګورئ د اوبو شرنګاری دوی په خپله اوبه جوړ کړي یو کشپ دی بل کشپ به کیدای شي ټوټله کې ورته جوړه کړې هلته به پټې وي یعنې طبیعت ډېر ښایسته ځای دی روزه داسې راباندې لږه اسانه تېره شوله واړه ژوبڼ جوړول په هر ځای کې ډېر مهم دی د انسانانو د اعصابو د آرامولو لپاره سړی چرت کې ځي چې خپل انسان د خپل ځان په اهمیت پوهېږي په خپل ښایست باندې پوهېږي چې خدای پاک څومره ښه دا تخلیق کړی دی یعنې اشرف مخلوقات دی لکه چې د نورو هغه ته ګورې نورو ژوو ته چې ګورې انسان ډېر ښایسته جوړ شوی دی نو ځکه سړی بیا په شکرګزاري باندې هغه کېږي مجبوره کېږي سړی شکر وباسي چې شکر زه انسان یم او دومره ښایسته خلق شوی یم دې خوا ته ګوره نه پوهېږم که ووایم مشخورما دی د مشخورما خو لکۍ داسې هغه وي عجیبه غوندې هغه دی ډېر ښایسته اواز لري خبرې کوي پاس ګوري دې خوا ته ګوري نو زه نه پوهېږم چې دا کوم ژوی دی
د وړوکي ژوبڼ واقعا سړی پکې ارامېږي. دلته د بطکو دنیا ده، وړې وړې کوټېګکۍ ورته جوړې کړي او داسې ښایسته تختګکۍ ورته ایښي چې دوی به داسې ښایسته پکې جګېږي. ما ډېر انتظار وکړو چې کومه بټکه جګه شي او زه یې عکاسي وکړمه، خو جګه نه شوه، په همدا اوبو کې لوبې کوي سره. هلته ګورې هغه ده یو دانه وړوکی بیان دی، ډېر ښایسته دی، خدای کړي چې دې خواته راشي. په ژبه یې نه پوهېږم چې غږ ورته وکړم. دلته فیلمرغ هم دی او هغه بل بیان هم هلته شته دی او همداسې خواته بټکه ده، خو په دې یو هغه کې د فیلمرغ و د هغه بل شترمرغ ورته وایي سارایي چې ورسره ګرځي او یو هم همالته د آس بچی بیان دی چې دوی ټول په همدې وجې کې په دې وزې کې دي سره. زه له د ماشومتوب نه هم له دې فیلمرغ نه ډارېدم، د موږ ګاونډي فیلمرغ درلود چې هغوی کره مطلب داسې به یې راپسې منډې ویلې، اوس هم دلته ځان ببر کړی دی. خپل ماشومتوب را یاد شو. څه شي دي؟ وښه خورې؟ وی څنګه ناست دي؟ دا ماشین لګېدلی په دې کې خوراک دی، نو دا خوراک اخلي بیا همدغه سیرلۍ ته ورکوي. ګوره دا اوس ګوډی هم راګوري چې دا راغلی، دومره پوهېږي دلته هر چا اخیستی دي او هلته سیرلی هم راغی. ودرې وګورم چې زه اخیستی شم که نه. دا خوراک راغی. که ډارې نه شي تر بچی راشي دا سیلی راځه دې خو دا سیلی راځي نه ډارېږم د غټ بزګري نه ډارېږم دا سیلي ته مې ورکوم. دلته دا سیرلی دی او دې سیلي ته یې ورکوم. دا اوس ګوډی ورپسې راځي نه یې پرېږدي. خو لږ سیلي ته م ورکومه دا لږ دې سیلي ته ورکومه. ډېره پسته ژبه یې درلودله، نرمه، زړه مې ورته وسوځېده. دوی ته مې خوراک راواخیسته داسې لکه سیمیان غوندې و، خو شین رنګ یې درلوده او بس اوس ګوړی سپین رنګ درلود. له ګیرې نه یې پوه شومه چې دلته یې ګیره درلوده. ده نو ګیره یې درلودله، ما ویلې ښایي دا اوس ګوړی دی. نو چې ما خوراک و هغه وروړو، ډېره نرمه ژبه درلودله، زه یې خوږ نه کړلم. ورپسې وړوکی سیرلی راغی، دغه داسې شتوري رنګ یې دی، تور ته نږدې. واقعا سړی ورته هغه کېږي، د سړي مینه پرې راځي او ډېر د خوشحالۍ احساس کوي. دوی وږي دي، د حیواناتو سره مینه کوئ. موږ چې څومره په دوی باندې مهربانه اوسېږو
همداسې خدای پاک په موږ باندې مهربانه اوسي. طبیعت کې کوشش کوئ چې کله چې په کوڅو کې په افغانستان کې ما لیدلي چې دا کونګري وګوري یا سپي وګوري هغه وطن کې هغه په تیږه ولي یا پیشۍ ولي، خو دلته خلک پیشو ته ډېره مینه ورکوي. همدارنګه حتی سپو ته دلته سپي د باندې په کوڅو کې مري. د دوی سپي دومره عادت شوي دي چې دوی په کور کې د انسان سره ژوند کوي او دوی په خپلو سپو باندې ډېر مهربانه دي. نو همدارنګه څرنګه چې طبیعت دی په دوی باندې موږ باید مهربانه اوسو تر هغو خدای په موږ مهربانه اوسي. دا د ژوبن مو ولیده، تاسو ته مې کمره وګرځوله. خدای کې ستاسو سات تیر شي او په هر ځای کې چې هر هغه وي ایله ده چې وطن کې هم همداسې واړه واړه ژوبند جوړ شي تر څو انسانان د دې ژویو سره مینه پیدا کړي، ذاتي نفرتونه به ختم شي، انسان به انسان سره مینه کوي او همدارنګه انسان ته به خپل هغه تخلیق شوی اشرف مخلوقات اهمیت به ورته پیدا شي. په دې هیله چې زموږ وطن کې انسان سپی په تیږه ونه ولي او سپی هم انسان ونه چیچي، ټول ژوند مینه یې، ټول یو بل سره مینه کوي. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان خوشحاله او آرامه اوسئ.